مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. خاورې به د ښې ورځې خاوند شي څوک، خاورې به د ښې ورځې خاوند شي څوک، خاورې به د ښې ورځې خاوند شي څوک، خاورې به د ښې ورځې خاوند شي څوک. داسې چې د غلو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. بیا یې د سپرلي نیټه راکړې ده، بیا یې د سپرلي نیټه راکړې ده، بیا یې د سپرلي نیټه راکړې ده، بیا یې د سپرلي نیټه راکړې ده. ګل ته د ازغو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. خلک په بارودو تجربې کوي، خلک په بارودو تجربې کوي، خلک په بارودو تجربې کوي، خلک په بارودو تجربې کوي. خود به د لمبو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. ناز په خپل کال کې د پردو په شان، ناز په خپل کال کې د پردو په شان، ناز په خپل کال کې د پردو په شان، ناز په خپل کال کې د پردو په شان. اوښکې د لیمو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. عمر لا بلدو د رڼا سره، عمر لا بلدو د رڼا سره، اوس د تورو شپو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. امن او سکون متال شوی دی، امن او سکون متال شوی دی. تل د خطرو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. جبې د اظهار فضل غوسې دي، جبې د اظهار فضل غوسې دي. تش د اسوېلو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. مونږ د حادثو په غېږ کې ژوند کوو، ځکه د سلګو په غېږ کې ژوند کوو. ډېر زبردست او ډېر زیاتمند او قدرمندو. امید ساتم چې تاسو به هم خوندونه اخیستي وي. بس درنۍ خپرونه مو په دې ځای باندې سر ته رسوو. قدرمند دا وخت یو شمېر خلک ستاسو د اواز او ستاسو چې کوم دا وخت ویډیو ګوري، اخر کې به څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ؟ یو شمېر خلک دا وخت چې اواز اوري نو که څه میسج پیغام ورکول غواړئ؟ ډېره مننه. بس پیغامونه خو ډېر زیات د انسان ذهن ته راځي، که نه زړه ده،
خو زه به دا مختصر دا ووایم چې ژوند ډېر مختصر دی او موږ له پکار دي چې موږ د یو بل سره مینه وکړو ځکه چې په دې دونه لږ ژوند کې د مینې دپاره هغه یو شاعر لیکلي که نه چې دا دونه دا لږ ژوند چې دی دا خو د مینې دپاره هم کم دی دې کې د نفرت دپاره خلک څنګه وخت پیدا کوي که نو مینه یو داسې څیز دی چې مینه که په خاندانونو کې ده که د قومونو ده که د ملک په سطحه ده که د دنیا په سطحه ده خو دا امن راولي مینه دشمني او کرکه او نفرت ختموي نو موږ له پکار دی چې موږ بغض او کینې د زړونو نه لرې کړو او مینه خوره کړو مینه ورکړو ځکه چې د انسان د مرګ نه پس دغه مینه ده چې دی ژوندی ساتي که تا په ژوند کې د چا سره ښه اخلاق و ښه تعلق دې ساتلی و مینه دې ورکړې وه هغه خلک به په تا پسې یو لپه دعا کوي او که تا د کرکې او نفرت په شکل کې په دنیا کې ژوند تېر کړی او نو ستا په مرګ باندې به ستا ګاونډي هم خوشحالې چې ښه ده چې د دې غضبه خلاص شو نو دغه یو پیغام مې دی چې ژوند ډېر مختصر دی او د یو بل قدرداني وکړي یو بل له مینه محبت ورکړي او کرکې نفرتونه ختم کړي یو جهان او یو نړۍ مننه کوم آفتاب بھائی که آخر کې څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ یاره په زلداد بھائی والله دا تا چې کوم شاعر او کوم رسول نه وي که نه زمونږ د روح ته دې سکون میلاو کړو بلکې زمونږ نه د کوم د کتونکي چې دوی روح ته سکون میلاو کړو هغه عبرت او هغه مینه پکې ده که نه والله چې حد نشته دی نو موږ به ستا ډېره مننه او ستا ډېره شکریه چې تا دومره قیمتي وخت وایستو او موږ دې ټایم راکړو موږ به احساس تا چرې مېر نه کړو آفتاب صاحب په تلو تلو کې به درته خپله یو قطعه ووایم نه د موټر او د بنګلې ملګري نه د ټوپک او تماچې ملګري او موږ د ظالم د ظلم زور نه منو موږ د مظلوم د قافلې ملګري قدرمندو اوریدونکو کتونکو او په دې باندې موږ لرا کې اجازه چیرته می خاد اوسئ آباد اوسئ خوشاله بریالي اوسئ د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ